بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې خدای الله تعالی ډېر شکر دی چې دومره عزت یې راکړو. چیمپیونز ټرافي غونډه کې غټ ټورنمنټ موږ وګټو او په خپل محنت په باره کې بس زه دا ووایم چې بس کلي کې خو دونه فیسیلیټیز نه وو، نو بس نیوي ته لاړم او هلته کې بیا ما په پاکستان نیوي کې بیا ما جوین کړه او هلته بیا لږ لږ کرکټ شروع کړو چې هغې زه ولیدم هلته کوچز نو بیا هغې ما سره ډېر زیات محنت وکړو او بیا په دې کې داسې ډېرې خبرې چې خلکو ته پته هم نشته او لکه د محنت په باره کې څنګه تاسو سوال وکړو نو بس زه به هر ینګسټر ته دا ووایم چې بس د محنت نه بغیر او د خلکو د دعاګانو نه بغیر یو شي ممکن نه دی، نو د خلکو نه دعاګانې واخلئ او خپل محنت وکړئ. پښتنو کې ټیلنټ شته ځوانانو؟ بالکل بالکل ټیلنټ ډېر زیات دی. دلته کې اوس ما په خپل سر باندې اکیډمي جوړه کړې ده او د هغې نه په 15 ورځ کې نه 4 ماشومان د ابټ په ټیم کې جوړ شو. لکه په 15 ورځې کې دننه دونه ټیلنټ دی نو چې دا کال یا 2 کال وچلېږي او فیسیلیټیز پکې راشي نو هغه بیا څنګه یو مونږ دې ته خواست هم کوو چې کوم مشران دي چې نو بس نو ما ډېر خو نه زه به تاسو ته ریکویسټ کوم چې لکه زمونږ چې کوم دلته تاسو دغه کولاو کړی دی سټیډیم نو په دې کې لکه تاسو مونږ تاسو هغه دغه ته ما دونه لکه میسیجونه مو کړل او بله شیونه هغه ما ته وایي چې نن نه او سبا نو اوس خامخا راځي خو ما لرې نه راځي زمونږ دپاره د کرکټ له راشي او یکزیم چې لکه د سپورټس لپاره دغه ممکن نه دا کرکټ دپاره مونږ ته دي لږ چل د سیم راکړو نو 15 جلې به زموږ زیرم شي یو نیم جلې به زیم پکې ورکړي چې لازم کړي خو د سپورټس دپاره مونږ یې نه نو هغې کې بیا بس علي محمد خان تاسو به منډه ترړه واقع دي سره چې د دې سیمې د ځوانان د دې کلي د ځوانان چې کوم کې ټیلنټ موجود دي پی ټي آی خو دا وعده هم کړې وه چې ګراونډونه به جوړوي په هر یونین کونسل کې. تاسو به څه کوئ؟ زه د دې ځای نه اول خو زه شکر ادا کوم چې الله تا زموږ له داسې یو بچی داسې یو ورور راکړو چې هغه فخر زمان دی. نو فخر زمان مطلب د پوره زمانې لپاره فخر دی، د پوره پاکستان فخر خو دی، خو زموږ د مردان فخر دی، زما د مجاهد خان، د عاطف خان، د حیدر خان، زموږ د مولانا صاحب، زموږ ټولو په شریکه دی. دلته کې زه دا اعلان هم کوم د خپل صوبایي حکومت طرف نه زه هغې ته چې پرزور د دې مطالبه کوم او محمود خان منسټر صاحب سره په دې باندې زه خبره وکړم چې زموږ د دې غړنده ستوري لپاره د ځلنده ستوري لپاره دې کې څه وایي چې څه د ډیمانډز دي که دلته کې سپورټس اکیډمي غواړي چې اوله انشاءالله پرووایډ کړو، دې کې څه فیسیلیټیز د دې د بچو لپاره غواړي او دلته چې په خپل هم څه فیسیلیټیز پکار یې به انشاءالله پرووایډ کېږي. یو خبره کوم او دا خبره په ډېر ذموارۍ او ډېر په درد کوم چې دا نوجوان مخکې راغلی دی، دا چا نه یې راوستی، خپل ټیلنټ راوستی دی د الله نه پس خپل ټیم مور او پلار دعاګانو. داسې به مونږ کله پورې په دې انتظار یو چې د ځمکې نه به مونږ له خلک راوځي او هغې مونږ به کله دا خلک په لاسو کېلو. لکه نن بدله سپورټس منسټر هم راځي، مونږ هم رالو، اوس چې دې څه یا به کېږي، خو که ده دا پرفارمنس نه وی کړی بیا به دا کېده. نو په دې کې زه دا تپوس کوم چې په دې کې د سټیټ څه کردار دی، زمونږ د سټیټ ځای کې مونږ ټول راځو. پکار دا ده چې مونږ داسې خلک په لاسو کې والو او د دې په جوړولو کې کردار ادا کړو. هغه جوړ شو، اوس به مونږ د سحر وکړو. پکار دا ده چې داسې نور نوي ستوري چې لري چې د هغه ستوره مونږ مخکې نه پالنه وکړو چې هغه زمونږ په لاسو کې دې ځای ته ورسېد. ده خو اوس د هندوستان د خلاف په فاینل کې سنچري وکړه، دلته خو زمونږ د طرف نه د نور عزت ضرورت نشته. اوس خو به دې حکم کوي مونږ به یې پوره کوو انشاءالله. او اخره کې د ده دپاره زه خراج تحسین پیش کوم فقر دپاره زمونږ د غني خان بابا په یو څو شعرونو کې چې ما به همیشه ډېر په درد ویل، نن په خوشحاله یم چې داسې یو بچی مونږ له خدای راکړو. وایي چې که ښځې شنې مې په قبر وې ولاړې، وایي که غلام مړوم راځې توکې پې لاړې، وایي که په خپلو وینو نوم لمبېدلی په مامه پلیتوی د جومات غاړې، و یا به دا بېننګه ملک باغ یادن کم او یا به کړم د پښتنو کوڅې ویجاړې. ډېره مننه.